په سلامونه نیکې هیلو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به ها زموږ شان روغ رمټ او د صحت پر جامه کې به پټ استئ دوستانو د نن ورځې په ویډیو کې یو داسې اپلیکیشن درته معرفي کوم چې د دې اپلیکیشن په واسطه سره تاسو کولی شئ د خپل موبایل کوم سکرین چې ده هغه په ډېر اسانۍ سره تاسو کنټرول کړئ یا دوستانو فرض کړئ تاسو موبایل په 11 باندې کار کوئ نو ستاسو موبایل کې چې کله تاسو مثال فاصلې برخې کې تاسو کوم جې کلیک کوئ ستاسو لاس هلته نه رسیږي نو د دې اپلیکیشن په واسطه سره تاسو کولی شئ هر هغه ځای چې تاسو غواړئ کلیک کړئ تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره هغه به کلیک کوئ نو دوستانو یو بله خبره همدا ده چې کله تاسو خپل کروم براوزر د ډیسکټاپ سیټ ته واړوئ نو هلته بعض اپشنونه چې دي هغه ډېر واړه ښکاري یعنې تاسو ته بالکل سم نشو کېږي نو تاسو کولی شئ هغه د دې اپلیکیشن په واسطه سره تاسو بالکل هغه کوم چې تاسو غواړئ هغه کلیک کړئ اوس مثال دوستانو زه غواړم دلته ما سکرین همداره کم وي دوستانو راځو مې نه کومه دلته تاسو وینئ دوستانو دا پاس ما BBC نیوز لیکلی دې چې ما لاس ونه رسېږي نو غواړم د دې اپلیکیشن په واسطه سره زه تاسو د BBC چې کوم نیوز دی دغه چې ده په ډېر اسانۍ سره کولی شم دا کلیک کړمه نو دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ که چیرې مو دا ویډیو خوښه شه ویډیو له ملګرو سره هم تصفیه کړئ دوستانو او دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو د سبسکرایب بټن ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې دررسېږي نو دوستانو د دې لپاره به تاسو راسئ دا کوم اپلیکیشن چې دا الریډي په پلی سټور کې شته دوستانو تاسو کولی شئ هغې ځای نه په ډېر اسانۍ سره تاسو را ډاونلوډ کړئ دوستانو تاسو به لاس د سرچ بر ته دلته به تاسو ولیکئ کویک کورسر دا چې کله تاسو وکړئ دوستانو تاسو به د سرچ بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به الریډي داسې راوړي دوستانو زه راځم ما ته الریډي انسټال کړی دی دوستانو تاسو ته به انسټال راځي کله چې تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ تاسو ته دلته بیا هم ما په رقم چې کوم تاسو وینئ آفن راځي زه راځم دوستانو دا اوس سیمپل دلته آفن کوم ما کله چې دا آفن کوم دوستانو دلته راځم په دې اکسپټ یعنې وایي چې تاسو وځئ دلته ماته مسج راکړي زه چې نه اکسپټ کوم دوستانو د دې لپاره به تاسو دلته راشئ په دې کوم بټن چې تاسو وینئ د اکتور تاسو په دې باندې کلیک کړئ دوستانو تاسو به دا خانې چې دي دا به ټولې همداسې پاس کړئ دوستانو په دې خانه کې دوستانو تاسو ته وینئ دلته هم راهنمایي کوي تاسو څنګه کولی شئ دا انسټال کړئ دوستانو تاسو به اقدار ووایي دا چې راځئ دوستانو سټیپ بای سټیپ به هر تصویر کې تاسو ته ښیي تاسو به راسئ مخ ته تر دې چې پورې صحیح ده کله چې تاسو راغلئ دوستانو دلته لکه مخکې نه چې موږ ته د سټیپ بای سټیپ خپل تصویرونه کې ښودل دوستانو دلته به تاسو په انسټالیټ اپ باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو وینئ د کویک کورسر چې ده دا اپشن چې موږ دپاره دلته د اف ده دوستانو دا به دلته موږ څنګه کړو دا به تاسو دې وجې نه آن کړئ دوستانو کله چې تاسو دا آن کړئ دوستانو په دې باندې به کلیک وکړئ هلته به راشئ الله وکړئ کله چې تاسو الله کې ګیټ ګیټ باندې به کلیک وکړئ دوستانو دوستانو تاسو راشئ یو بل اپشن هم ضروري ده دوستانو موږ ته الریډي راکړی ده چې دغه اکسیسیبیلیټي اپشن ده د دې لپاره ده دوستانو چې تاسو کله دا ووهئ دلته دلته تاسو ته شو شي هغه هم موږ ورکوو دوستانو راځئ دغه ډسیبل کوو اکسپټ کوم بیرته تاسو له سره ښیم کله چې تاسو دا بیرته فاس کړل تاسو به راسئ انسټالیټ اف ته به راسئ صحیح ده دلته به دلته راسئ خپل افغاني چې ده صحیح ده تاسو به اول دغه الاو کوئ کله چې دا الاو کوئ دوستانو تاسو به بیا دویم قدم کې دا داسې الاو کوئ صحیح شو کله چې تاسو الاو کوئ دوستانو اوس به تاسو بیرته بیک ته راسئ صحیح شو کله چې تاسو بیک ته راغلئ دوستانو تاسو به بالکل دې اپلیکیشن نه ووځئ نو اوس به تاسو ته دوستانو دغه تاسو وینئ زموږ ته ښکاره شو دوستانو اوس زما کرسر چې ده مثال زما لاس چې ده ګوته چې زه کوم ځای باندې ټچ کوم نو هغه تاسو ووینئ دا غټ کرسر باندې نو زه غواړم دې چې کې اوس دلته مثال د نوټیفیکیشن راکومه راکش مې صحیح ده نوټیفیکیشن بار ما راکش کړو نو اوس زه دوستانو بیرته راځم هغه راباسم راځم دوستانو زه اوس لکه تاسو ته ښیم کوم چې یادونه وکړه زه راځم اوس دلته کروم براوزر ته زه خپل موبایل کروم براوزر خلاصوم دوستانو دوستانو مخکې ما تاسو ته یادونه کړې وه چې دلته دوستانو اوس زه راځم دغه BBC دلته وینئ دلته دوستانو زه کتر سکرول ډاون کړم دوستانو دلته تاسو وینئ ما دا کرسر چې ده دلته د ما ګوته چې ده یعنې زه چې کوم ځای باندې دغه کلیک کوم فینګر یا ګوته چې ده هغه دغه غټ کرسر چې تاسو وینئ چې ده زه غواړم دا د ځای نه دغه لینک چې ده در خلاص کړم تاسو به په دې باندې ډبل کلیک وکړئ کله تاسو دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته به تاسو ته د اتوماتیک دغه لینک را خلاصېږي زه بیا هم راځم دوستانو راځم دغه لینک را خلاصوم تاسو وینئ دوستانو بالکل هماغه سمپل طریقه ده نو ډېر ښایسته طریقه ده دوستانو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ هر رقم لینکونه تاسو را خلاصولی شئ تاسو دوستانو په دې کې دا تاسو ولې دوستانو ما د BBC کوم نیوز چې دغه یوټیوب چینل را خلاص کړ
بیا ته واپس ځم دوستانو بیک ته ځم کله چې بیک ته راغلی دوستانو غواړم دی چې یو بل ځای زه سلیکټ کوم دغه زه درسره راوړم د سکرین راباسم کرسر راباسم دوستانو دلته دوستانو bbc.com صحیح ده زه غواړم په دې لینک باندې کلیک وکړم صحیح ده کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو موږ ته دلته راغلی شو کولای شو دلته مې لاس هم رسیږي که لاس هم نه رسیږي دوستانو په دې باندې کولای شو دا سلیکټ کړم نو دوستانو ډېر ښایسته زبردست اپلیکیشن ده کولای شئ دا اپلیکیشن تاسو هم ډاونلوډ کړئ خپل موبایل لپاره د استفاده وکړئ خصوصا هغه کسان لپاره چې کوئی یوټیوب استعمالوي او مثال په ټلیفون باندې ریکارډینګ کوي ریکارډینګ په واسطه باندې یعنی دوی موبایل چې کله مثال د چې اپشن چې هغوی دوی فینګر یا غوته نه رسیږي کولای شي د دې کرسر نه کوم ځای چې دوی غواړي هغه ټول د دې نه دوی کنټرول کړي لکه زه اوس دوستانو دغه آی ډي ما خلاص کړم راځم دوستانو زه اوس د ما لاس همدلته ده د کرسر عباس همدلته زه غواړم دوستانو دغه کوم ګروپ چې دا خلاص کړم جنسي ده په دې باندې کلیک وکړم زه به رسم په دې باندې ډبل کلیک وکړم کله چې ډبل کلیک وکړم دوستانو تاسو ولید هغه ما خلاص نو زه اوس غواړم دوستانو په دې نوم باندې دا نوم کوم آی ډي چې دا خلاص کړم دې باندې به زه ډبل کلیک وکړم دوستانو کله تاسو ډبل کلیک په دې باندې وکړئ دوستانو د آی ډي به تاسو اتوماتیک راځي نو دوستانو ډېر ښایسته پورټبل اپلیکیشن دا د اپلیکیشن ضرور د خپل موبایل کې سره انسټال کړئ دوستانو او دې استفاده وکړئ دوستانو چې مو دا ویډیو خوښ شي ویډیو مرګ سره هم چې دوستانو تر بل ویډیو چې تاسو حاضر کوم نو د الله